دا چې د افغانستان د روانو حالاتو په هکله مونږ خبرې کوو ښاغلي وزیر صاحب سره چې اوس مونږ سره تشریف لري. ښاغلی وزیر صاحب صمیمي، تر کومه حده پورې چې خبرونه دي او د خلکو اندېښنې دي امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي، د دې په هکله تاسو که لیدونکو ته څه ولرئ؟ مننه کور مو ودان. د ما سلامونه دې ټول لیدونکي اورېدونکي ومني. بس زه دومره درته وایم چې زموږ سره ځوانان شته، زموږ په ټیم کې انشاءالله زموږ ټیم بهترین ټیم دی انشاءالله. ښاغلی وزیر صاحب، که وګورو ورځ تر بلې حالات کړکېچن دي او خلک کارونو ته زړه نه ښه کوي او اختر به هم دومره خوندور نه وي چې تر کومه حده حس کېږي. نو تاسو د دې په هکله کوم پلانونه لرئ او که نه؟ زه بس دومره ویلی شم چې انشاءالله افغانان د بېغمه خپل اختر ولمانځي. زموږ ټیم انشاءالله بهترین ټیم ده، انشاءالله څه مشکل به نه وي. زموږ ټیم بهترین ټیم ده. په دې خبرو کې مونږ را اخلو، له مونږ سره دی سیاسي شنونکی عربي صاحب. عربي صاحب ته هم بلنه ورکوو چې عربي صاحب د روانو حالاتو په هکله رڼا واچوي. سلامونه او احترامات د افغان وایس لیدونکو ته. زه به ستاسو د پوښتنې په ځواب کې درته ووایم چې حالات په افغانستان کې ډېر کړکېچن دی. سرمایه ګزاران تجاران د کومه سرمایه ګزاري چې کړې ده دوی خپله سرمایه بیرته زیاتره راوباسي، غواړي خارجي مملکتونو ته لاړ شي، هلته سرمایه ګزاري وکړي. د دې یوازینی علت امنیت دی چې افغانستان کې امنیت ډېر کړکېچن. کورمودان عربي صاحب، ژوند خوشحال اوسئ چې مونږ سره دا قیمتي وخت شریک. تاسو د عربي صاحب خبرې ولیدلې چې هغوی وویل چې حالات دومره کړکېچن دي چې سرمایه ګزاران به خپله سرمایه بیرته ټوله کړي او هغه څوک چې سرمایه ګزاري کول غواړي هغوی دې ته زړه نه ښه کوي. د امنیت په هکله تاسو دوی ته څه ډاډ ورکولی؟ مننه کوم. زه دومره ویلی شم چې د تا د دې خبرې په ځواب کې چې افغانان دې بېغمه شي. زموږ ټیم چې ده انشاءالله بهترین ټیم دی او په اختر کې به په جوماتونو کې به او په لارو کوڅو کې به یا امنیت نیولی وي انشاءالله. زموږ ټیم بهترین ټیم ده. ټول مولانا خوشحال اوسئ. موږ ډېر ثانیې وخت لرو چې په لنډو ټکو کې راته ووایئ د اختر د کابل د ولایت لپاره مو څه امنیتي تدابیر او پلانونه سنجولي؟ مننه کور مو ودان. ښه پوښتنه مو وکړه. زموږ ټیم انشاءالله بهترین ټیم ده او افغانان د انشاءالله بېغمه اختر ولمانځي. درنو لیدونکو، د پای شوي دي، موږ هم راځو. خدای پامانۍ ته زموږ مرکه تاسو ولیده او ورته غوږ واست. زه یو افغانانو ته یو پیغام لرم. د وزیر صاحب پیغام واخیستل شو. د دوی ټیم بهترین دی. د خدای پامان. زموږ ټیم بهترین دی.